د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي دا وخت مو په خیر په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستي خبرونه ته نن یکشنبه د وکیه د سمبولي د میاشتې 11 د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې لومړۍ نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. بغلان کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو هوټل جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د اسلامي امارت یو پلاوی د چین، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزو کرنیز کانفرنس کې د ګډون په موخه چین ته سفر وکړ. په بلخ کې د الفاتح په نوم د الاقصی جومات په بڼه یو جومات جوړ شو. او اوکراین ته ورکړل شوي IF-14 الوتکه راغورځېدلې. اوس هم بشپړ خبرونه. په بغلان کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو هوټل جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د بغلان ځایي مسؤلینو په دغه ولایت کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د واده یو هوټل د جوړېدو خبر ورکړی دی. د یاد هوټل مسؤل شفیق توخیب رسنۍ ته وویل چې د یاد ولایت په مرکز بغلان په لخمري ښار کې په یو 2.5 جریبه ځمکه کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د بغلان نوي کانټینیټل په نامه د ودونو تالار جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نوموړي زیاته کړه چې په دغه هوټل کې 120 کسان ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. ورته مهال د یاد ولایت یو شمېر اوسیدونکي د یاد هوټل په جوړېدو خوښي ښودلې او له پانګوالو څخه یې غوښتي تر څو په خپل هېواد کې پانګونه وکړي، تر څو هېوادوال ته په بېلابېلو برخو کې د کار کولو زمینه برابره شي. د اسلامي امارت یو پلاوی د چین، افغانستان او پاکستان په درې اړخیز کرنیز کانفرنس کې د ګډون په موخه چین ته سفر وکړ. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ په درې اړخیز کرنیز کانفرنس کې چین ته دغه وزارت د تخمونو تصدیق ورکونې د رئیس مولوي صدیق الله رحماني په مشرۍ د متخصصینو یو پلاوی سفر خبر ورکړی دی. یاد وزارت د دې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا غونډه به د 10 ورځو لپاره د چین په شیخار کې ترسره شي او د چین د ټولو کرنیزو پروګرامونو، د چین د 10 کلن کرنیز پلان او د چین د کرنې د بدلون او پرمختګ د عواملو په اړه به پکې خبرې اترې وشي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې پروګرام کې به د کرنې برخې د کارګرانو او بزګرانو ظرفیت لوړولو او د کرنې په برخه کې د چین د ځان بساینې د څرنګوالي په اړه هم خبرې وشي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې په یاده غونډه کې به د پنبې، جوارو، د اوبو لګولو د سیمنټو، د اوبو لګولو د ټکنالوژي GIS او MIS او د کرنې پراختیا کې د هغو ته د کار کولو په اړه هم خبرې وشي. په بلخ کې د الفاتح په نوم د الاقصی جومات په بڼه یو جومات جوړ شو. د بلخ مرکز مزار شریف ښار په کامګار څلور لارې کې د کامیار هوایي شرکت په مالی ملاتړ د الفاتح په نوم د الاقصی جومات په بڼه یو جومات جوړ شوی دی. د بلخ د اطلاعات او کلتور رئیس ذبیح الله نورانی رسنۍ ته وویل
چې د مزار شریف ښار په ګامګار سلولارې کې د ښاروالۍ تر څارنې لاندې د کامیار هوایي شرکت په مالي ملاتړ د 2 میلیون افغانۍ په لګښت د الفاتحې په نوم د الاقصی جومات په بڼه یو جومات جوړ شوی چې په یو وخت کې 200 لمونځ کوونکو ته د ځایولو وړتیا لري. سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې د دغه جومات جوړولو موخه د فلسطین او غزې مسلمانانو سره خواخوږي او له هغوی څخه ملاتړ دی. د دغه جومات په جوړولو کې د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ته د 1 کال لپاره د کار زمینه هم برابر شوې وه. او اوکراین ته ورکړل شوي IF-14 الوتکه راغورځېدلې. د اوکراین پوځ منلی چې د پای ته رسېدو اګست میاشتې پر 26مه نیټه د لویدیځ له لورې د ورکړل شوي 6 IF-14 الوتکې له ډلې څخه یو راغورځېدلی او د ډنمارک د تربیه شوي اوکرایني پیلوټ یې مړ شوی دی. د الوتکې د غورځېدو اصلي دلیل نه دی، خو ځینو سرچینو ویلي چې د اوکراین په پوځ کې د همغږۍ او پاتریوت هوایي دفاع دستګاه د ناسمې کارونې له امله راغورځېدلې ده. دغې الوتکې 80 میلیونه ډالر ارزښت درلود. لویدیځ له اوکراین سره ژمنه کړې چې د روسیې پر وړاندې جګړې لپاره به 80 IF-14 الوتکې ورکوي چې د پای ته رسېدو اګست میاشتې په پیل کې 6 هغه اوکراین ته وسپارل شي. پینټاګون ویلي ډاډه نه ده چې د الوتکې د غورځېدو پیښه د پاتریوت هوایي دفاع سیستم او د پوځي واحد ترمنځ نه همغږۍ پورې تړاو لري. اوکراین د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکلی دی. درنو اورېدونکو، په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړۍ لوی العمل شه. د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړی د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.